السلام علیکم. په عمومي ډول شوګر ناروغي دوه رقمه ده چې یو ته ټایپ 1 او یو ته ټایپ 2 ویل کیږي. په نړۍ کې میلیونونه خلک د شوګر په ناروغۍ باندې اخته دي، خو څېړنې دا ښایي چې په راتلونکي 20 نه تر 15 کالو پورې کېدای شي هر 2 خلکو کې یو کس په شوګر ناروغۍ باندې اخته شي، بالخصوصا ټایپ 2. ټایپ 2 هغه ناروغي ده چې زموږ بدن خوږه هغه نه جوړوي یا نه پیژني چې څومره ته بدن اړتیا لري. ښه، اوس په دې راځو چې د شوګر ناروغي 15 غټ عاملونه یا فکتورونه څه شي دي. نو په دې خاطر په دې ویډیو کې په 15 فکتورونو باندې تاسو سره غږیږم او دا درته هم کوشش کوم چې واضح کړم چې په دې 15 کې 3 زمونږ په واک کې دي او 2 نه دي. ګورئ، په عمومي ډول څېړنې ښایي بالخصوصا په اروپایي ملکونو کې چې یو کس د 40 کالو ته عمر ورسیږي نو هغې ته بیا خطر دی چې د شوګر په ناروغۍ اخته شي. خو دا سپارښتنه د 40 کالو زموږ د پاره نه ده، لکه آسیایي خلکو د پاره نه ده. هغه خلک چې د افغانستان نه وي، د پاکستان نه وي، بنګلادیش نه وي، انډیا نه وي، د دې دپاره موږ ته دغه خطر په 23 کلنۍ او 15 کلنۍ کې رامخې ته کېدلی شي. یعنې مطلب دا چې موږ په 23 کالو یا په 15 کلنۍ کې په شوګر ناروغۍ فشار تکلیف اخته کېدلی شو او دغه 40 کلنۍ سپارښتنه چې دا بالخصوصا سپین پوستي خلکو دپاره ده یا اروپایي خلکو دپاره ده. ښه، اوس راځو په دې 15 فکتورونو. لومړی عمر. د عمر په ډېرېدو سره ناروغي یا ناروغیانې منځته راځي او د هغې نه یو شوګر دی. نو عمر داسې دی چې زموږ په کنټرول کې نه دی، عمر د ټولو ډېریږي. دویم دا دی چې فامیل یا جینټکس، ډي ان اے یا جینز، ښه دا هم زموږ په واک کې نه ده چې زموږ مور و پلار څوک دي، نیو نیکه هم څوک دي. د مثال په طور یعنې که چېرته زموږ په د فامیلي څوک شوګر ناروغي ولري نو موږ کې چانس ډېر دی چې په شوګر ناروغۍ باندې اخته شو. دا دوه شیونه زموږ په واک کې نه دي. ښه، اوس دغه دویم بالخصوصا چې د چا مور و پلار په شوګر اخته وي، د دې دا مطلب نه دی چې دغه زوی یا لور دې هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. باید خپل مور و پلار یا خپل نور مشران په دې باندې ملامته ونه ګڼو. دلته راځو د 3 نورو فکتورونو ته چې دا زموږ په واک کې دي او دا کولی شي چې دغه خطر راکم کړي. دریم فکتور د شوګر د ناروغۍ چاغوالی دی، بالخصوصا چاغوالی په خېټه کې. نو کوشش وکړئ چې خپل د بدن چاغوالی مو کنټرول کړئ، ځان راکم کړئ، وزن مو راکم کړئ، نو انشاءالله د شوګر خطر راکمیږي. بل فکتور دا دی چې ډېره زیاته ناسته. ګورئ، څېړنې ښایي چې ناسته دومره ضرري ده لکه سیګرټ څکل. نو کوشش وکړئ چې ناسته مو راکمه کړئ. بل فکتور لوی فکتور زموږ عادتونه دي. هغه عادتونه یا لایف سټایل کنه، هغه عادتونه دا دي چې د مثال په طور موږ څه خورو، څه څکو، څه وخت ویده کېږو، فزیکي فعالیت کې ګډون کوو یا یې که نه کوو. نو دا 15 غټ عوامل چې دي د شوګر د ناروغۍ یو سبب ګرځېدلی شي که چېرته یې موږ ونه کړو. خو که چېرته دغه 3 موږ کنټرول کړو، خپل وزن راکم کړو، فزیکي فعالیت کې په دوامداره توګه باندې ګډون وکړو، روژه ونیسو. روژې نه مې مطلب دا نه دی لکه څنګه چې موږ د روژې په میاشت کې روژه نیسو، داسې روژه چې د خوراک نه بدن ته دمه ورکړو. د مثال په طور که یو کس کولی شي چې د سحر ډوډۍ پرېږدي، د غرمې ډوډۍ یو ساعت وځنډوي، نو د غرمنۍ ډوډۍ دې وخوري، بیا د مازدیګر کې مثال یو بل څه وخوري، دا ورته ښه دی. که چېرته موږ داسې کوو چې سهار یې خورو، بیا 10 بجو کې بیا هم ناشته کوو، 12 بجو کې بیا هم ډوډۍ خورو، 4 کې بیا ناشته کوو او ماښام بیا غټه ډوډۍ خورو، دا ضرري ده. فوکس باید په دې باندې وشي چې انسولین کنټرول کړو. صحیح ده، انسولین خطرناک دی. زیاتره وخت موږ ته ویل کېږي چې چاغوالی خطرناک دی، مثال کنه یا وازګه یا لږ غوړي. ګورئ، فرق کوي چې کوم غوړي استعمالو، خو فټ زموږ بدن ورته اړتیا لري، د روغتیا لپاره ښه دی. خطرناک انسولین دی او دا باید موږ راکم کړو. بوره ده مثال، خواږه شی نه دي، دا باید راکم کړو. نو کوشش وکړئ چې که غواړئ چې د دې ناروغۍ نه په یو حده پورې ځان وساتئ او یا یې خطر ډراسټیکلی راکم کړئ،
کوشش وکړئ په دوامداره توګه باندې قدم وخی، فزیکي فعالیت کوئ، سپورټ کوئ. د دې نه علاوه چې د خواږه شیان راکم کړئ. کوشش وکړئ یو ټایم ډوډۍ مو قرباني کړئ، 3 ټایمه ډوډۍ مه خورئ. بالخصوصا د سحر ډوډۍ چې دی هغه لږ ناوخته کوئ، دا درته ډېره ګټوره ده. سیګرټ مه څکئ، مثال خواږه شیونه مه خورئ ډېر. خوب مو په وخت کوئ. نو دا شیونه چې دي د شوګر د ناروغۍ خطره هم راکمولی شي او یا یې د منځ نه هم وړي. اخري خبره مې درته دا ده چې که تاسو ډاکټر ته لنډ وخت کې تللی یاستئ او یا لاړ شئ او هغه تاسو ته وایي چې تاسو پری ډایبټیک یاستئ، یعنې بورډر لاین کې یاستئ، صحیح ده، د شوګر د ناروغۍ په دې سرحد کې یاستئ او تاسو ته ګولۍ درکوي، صحیح ده که نه. کوشش وکړئ چې لاړ شئ خپل وزن کم کړئ. په ځای چې تاسو یو دم په ګولو باندې اموخته شئ او ځان اموخته کوئ، لاړ شئ وزن مو راکم کړئ. 15 کیلو 10 کیلو وزن کم کړئ. که تاسو خوار هم یاستئ، ګورئ تنها د بدن خواروالی پورې نه ده، خېټه کې لاندې چاغوالی د مثال اینا فټي لیور بعضې خلک لري چې په هغه په نظر باندې خوار راځي خو دننه اینۍ چې ده هغه چاقه وي. نو کوشش وکړئ چې 15 یا 10 یا 15 کیلو وزن راکم کړئ. بیا تاسو وګورئ چې ستاسو په ژوند باندې د دې اثرات مثبت څومره ډېر دي.